دی وای په خپل عیسائی دی ويره زما یو څلور گزارشات دي. اولنې گزارش زما دا ده چې په دنیا کې کم نبی دي دي چې هغه اعلان کړی چې زه د پوره دنیا د لپاره الله نبی را لېږلی یم. ځکه ویل مخکې خو دا پریس زمانه نه وه، دا د نیټ زمانه نه وه، نو ویل ذهنم د عقلم د دې خبرې تقاضا کوله چې د هرې علاقې لپاره الله جدا جدا نبی راولېږي او دغه علاقې والا دغه په تعلیماتو باندې عمل وکړي الله راضي کړي. ویل اوس عقلم دا وایي چې په سکند کې د دنیا نه د یو ګوټ نه خبر بل ګوټ ته رسېږي، د هغه ځای نه بل ګوټ ته سکندونه هم نه اخلي، دې نه هم در رسېږي. ویل عقل هم دا وایي چې د پوره ملت د پوره دنیا انسانان دا راجمع شي او د یو نبی په اطاعت کې دغه په تعلیماتو عمل وکړي او الله راضي کړي. ویل جی اوله خبره زما دا چې دنیا کې کم یو نبی داسې تېر شوی دی چې هغه دا اعلان کړی دی، دعوې کړي دی چې زه پوره انسانیت دپاره نبی یم. دې کې عیسایان هم غلي دي، یهود هم یو دین والا امت غلی دی، څوک غږ نه کوي بلکې دی په خپله وایي. عیسی علیه السلام هم د خاص علاقې لپاره یو قوم دپاره راغلی، موسی علیه السلام بل اخر کې مسلمان عالم فاسر ویل جی څنګه چې الله رب العالمین دی دغه دغه قرآن کې الله نبی علیہ السلام فرمایي مبارک فرمایي وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. الله رب العالمین دی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام رحمت للعالمین دی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کافتا للناس بشیرا ونذیرا. د پوره انسانیت لپاره الله نبی جوړ کړی دی، را لېږلی دی. دې باندې خبره ختمه شوه. جی دغه یو گزارش خبره امیدوارم یو د اختلاف نشته، لہذا دغه یو خبره خو ختمه شوه. ویل زما دویمه مطالبه داره، دویم گزارش داره چې دنیا کې کم نبی دی دسی. ځکه ویل نن سبا تعلیم یافته طبقه د هغه بې دلیله خبره نه مني، بې دلیله خبره نه مني. نو ویل کم نبی دی دسی چې د هغه د نبوت دلایل معجزه نن هم دنیا کې موجودي. ویل که زه مطالبه داسې وکړم چې هر نبی امتیان دی پاسېږي د خپل نبی معجزات دی واورئ، د هغه د نبوت دلایل دی واورئ، نو ویل خبره به اوږده شي. خو ها مختصرا به دا وویم چې کوم امت دی د کم نبی چې نن دنیا ته یوه معجزه او دلیل د خپل پیغمبر وښی چې زما د پیغمبر د نبوت دلیل دا دی، بیانول نه ښودل. یهود د موسی علیه السلام معجزات بیانولی شي خو امت ته ښودلی نه شي. یاره موسی علیه السلام په دریاب باندې پورې وته، دریاب لارې ورکړې. یاره موسی علیه السلام امسا هغې نه به مار جوړ شو. دا صرف د بیان د حده پورې شته، ښودل نشته. دغسې عیسایان بل امت والا بل مسلمان عالم پاسېدو ویل د الله کار هغه معجزه هغه چې قوم د هغې د مقابلې نه عاجز شي. الله دا سترګې پیدا کړي د انسان دې کې بینایي او نظر راوستی دی. اوس که ټول مخلوق راجمع شي سترګې به جوړه کړي خو دې کې بینایي او نظر نشي راوستی. ویل جی دا قرآن د الله کتاب دی. نن مونږ پوره په تسلی سره دا خبره کوو چې د اولې ورځې نه د دې قرآن چیلنج دی چې راشئ فأتوا بسورة من مثله، یو وړوکی صورت راوړئ د دې قرآن دی یو صورت په شان دی. نو ویل دغه چیلنج زمونږ نن هم قرض دی، دا زمونږ د نبي علیه الصلاة والسلام د امام الانبیاء د خاتم النبیین د نبوت دلیل دی. که څوک د دې توړه او مقابله کولی شي نن هم تاسو ټول حاضر یې وښایي. اخر کې فیصله په دې وشوه چې یو مسلمانان دي چې د خپل نبی معجزه دنیا ته ښودی شي. ویل چې درېیمه مطالبه زما دا ده چې په دنیا کې کم نبی داسې دی چې هغه دا دعوه کړې چې زه آخري نبی یم. ځکه هسې نه چې مونږ په یو پیغمبر باندې ایمان راوړو د هغه نه وروسته بل پیغمبر راشي مونږ په ایمان نه وړو د هغه له وجې نه کافر نه شو. عیسایان هم غلي دي، یهود هم غلي دي، بلکې په خپله ورته هغه کس وایي صدر مجلس ویل که عیسایان دا دعوه کوي چې عیسی علیه السلام آخري نبي و نو دا خو مدعي سوس ګواه چوس والا خبره ده. دغسې یو بیا مسلمان عالم پاسېدو ویل جی نبی علیه الصلاة والسلام دا اعلان کړی انا خاتم النبیین لا نبی بعدي، زه آخري نبي یم زما نه وروسته بل نبي نشته راتلو والا. قرآن کې الله رب العزت اعلان کړی دی 200 احادیث د نبی علیه الصلاة والسلام په دې عقیده باندې او هم زمونږ عقیده ده چې که د نبی علیه الصلاة والسلام نه وروسته څوک دا عقیده لري چې بل نبي به راځي دی د اسلام نه خارج دی او کافر دی، د عامو کافرانو نه د حکم سخت دی، سخت کافر دی. او امام ابو حنیفه رحمه الله فرمایي وایي که د نبی علیه الصلاة والسلام نه وروسته څوک د نبوت دعوه وکړي او یو بل کس چې دلیل وغواړي چې ستا سره ستا په دې نبوت باندې څه دلیل لري چې وایي زه نبي یم، امام ابو حنیفه رحمه الله فرمایي دا سړی کافر شو، د اسلام نه خارج شو. ځکه نبی علیه السلام فرمایي زه آخري نبي یم او دی بیا هم د بل څه دلیل غواړي چې ستا سره څه دلیل لري چې نبي. نو بهرحال
ول نبی علیہ السلام دا اعلان کړی انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، ز اخری نبیم زمان هرست بل نبی نشتی. ول درېمه خبرم پوره شو، زما څلورمه خبره ده گزارش می داره چې د یو نبی اطاعت کیږي ردی لپاره چې داغه په تعلیماتو باندې داغه پر راوړ شریعت باندې عمل وکي انسان او الله ته ورسیږي، دا الله بندگی وکي. نو کم نبی دی په دنیا کې چې داغه عبادت محفوظ دي، داغه ژوند عبادت محفوظ دي چې موږ په عمل وکړو. مسلمان عالم پاسر ټول خاموش دي، مسلمان عالم پاسر ول تاسو زمونږ د نبی د عبادتو خبره کوي چې مونږ به څنګه کوو، حج به څنګه، ولنه زمونږ د نبی عادت محفوظ دي. نبی علیہ السلام بخاندل څنګه، نبی علیہ الصلوۃ والسلام بتلو څنګه، خبرې به څنګه کولې، دا یو څیز زمونږ د نبی محفوظ دی الحمدلله. دیو ته وای اصدر مجلس استاسو نبی کم یو کتاب لیکل دی، کتاب کوئی نه لیک، زمونږ نبی خو میو هغه لیکل وستل کولای نشو، خدای هغه په شاګردانو کې کم یو شاګرد کتاب لیکل دی چې دار سپکی ول نه، دا هغه شاګردان خو په دنیا هاوی شوی دي، څوک چین ته تللی، څوک افغانستان ته تللی، څوک پاکستان ته تللی، پیښور ته را رسیدلی، هغه ته خدا موقع نه ملاو شو، هغه د جهاد د لپاره د دعوت تبلیغ د لپاره پوره دنیا ته رسیدلی دي. نو ول چالي کلی زغرتا ول الله رب العزت د یو کس انتخاب کړی د صحابه او شاګرد، یو لوی تابعی امام اعظم ابو حنیفه رحم الله د شاغت تدوین کړی د دې ارسه 40 مجتهدین شاګردان کې نو ولې پوره ترتیب سره فقهي ابواب داغي تدوین کړی دی. یو عیسائی پاسی کې د مجلس کې هغه چغې کړې په جړا شو ول کاش په عیسایانو کې الله یو امام ابو حنیفه پیدا کړی وي، نو نن به د عیسایانو سرونه د مسلمانانو مخې ته کوز نه وي. يهودو کې یو کس پاسی کې چغه وهي په جړا شي یو عالم وای کاش په يهودو کې الله یو امام ابو حنیفه پیدا کړی وي، نن به يهود د ټول انسانانو د ټول علماو مخې ته سرکوزي او سرټټي نه وي. هغه صدر مجلس ورته وي ته جړا ضرورت نشته، د افسوس ضرورت نشته، ځکه نور دینونو د خاص وخت لپاره الله را لېږلیو، یو اسلام دی چې هغه تر قیامت پورې الله د پوره انسانیت لپاره را لېږلی دی. نو مخکینی امتونو تر امام ابو حنیفه ضرورت نه ور دی، وجنه الله نه دی پیدا کړی هغه امتونو کې. یو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دین دی چې پوره انسانیت لپاره الله را لېږلی، تر قیامت پورې وایدا دی امت تر امام ابو حنیفه رحم الله ضرورت وو، دی وجنه الله په دې امت کې پیدا کو. الله رب العزت دې موږ له عمل کولو توفیق راکړي.